السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور ربیټ خان. ملګرو دې سیټ ته به تاسو ته ښکاري د دې نوم دی عظمت خان. د عظمت خان نه یو څو خبرې ورو چې دا اټلي ته څنګه لاړې او ولې لاړې د پاکستان نه. نو راځئ د دې دا خبرې ورو، بیا څه پې وروسته زه خپلې خبرې کوم. راځئ دا ویډیو ګورو. یورپ ته چې کله لاړم نو که زه چا ګایډ کلی وی او که زه ما له چا د مشورې راکړې وې لکه زه چې په دې خپلو ویډیوګانو کې خلکو ته ورکوم نو اوس به ما ډېر داسې ډېرې داسې سختې مختې داسې ډېر تکلیفات داسې ډېر زما داسې چانسونه مې شوي چې هغه به زما ته نه وی نو خو بس څوک نه و چا له مشورې څوک نه و لکه یورپ داسې ځای دی چې سړی لاړ شي بس بیا په ځان شي بس بیا لږ دغه پکې لږ کم دی یو بل سره مشورې او دا قیسې پیسې کم وي چېرې په دې لارو مه راځئ ځکه دا لارې ما لیدلي دا زه ځکه ته وایم چېرې یو سړی په خپله څه ویني بل مې پیرزو نه شي چې یاره دا سخت په تاسو هم تېرې شي دا چې مسافري خلکو ته شعور ورکوي دا یو ځان یو ډیګري ده. امید لرم چې تاسو به د عظمت خان د دې ویډیو نه خوند او مزه اخیستې وي. دا شار شان ویډیو راته مخې ته راغله ما چې ستاسو سره هم شریکه کړم نو زموږ دا چینل هم اوسه سبسکرایب کړئ چې تاسو ته په ټیم داسې ویډیوګانې میلاویږي. او اوس ماته اجازت راکئ د بلې ویډیو پورې. د الله په امان.